منافقه دا چې پاکستان یا امریکا په ګډه کوم پلانینګ جوړ کړی وو د افغان ملت د افغان ولس د افغان وطن د ورانولو په خپل منځ کې د افغانانو د جنګولو چې کوم پلانینګ امریکا او پاکستان او نورو زموږ دښمن هیوادونو جوړ کړی وو چې طالبان کوم ولایتونو ته را داخل دي بیا به په کابل دوی را داخلي کې بیا به اشرف غني د هغې خلاف جنګ کوي بیا به دوی په خپل منځ کې وینه تویه کړي او دا د جنت غوندې کابل جان چې جوړ شوی دی دا به چور شي دا به وران شي افغانان به په خپل منځ کې بیا د وینو ویالې وباوي خو اشرف غني د هر څه د دې ټول پلانینګونه ټول دغه پلانینګ یې ورشنډ کړ اشرف غني د وخت غازي امان دی د وخت غازي امان و د هغه په پلونو لاړ خپله چوکۍ خپله ولسمشري ماڼۍ خپل هیواد یې طالبانو ته لکه د ګل غوندې هیواد یې ورکړ دی په خپله خوښه بغیر د استعفا لاړ وطن یې پرېښود طالبانو ته په دې خاطر چې افغانان ونه ځورېږي افغانانو وینه تویه نه شي افغانستان وران نه شي کابل چور چور نه شي اوس یې طالبان د یو لوی چیلنج سره مخ کړل طالبانو ته یو د ګل غوندې هیواد پرېښوده اوس په طالبانو پورې اړه لري چې دوی یې څنګه چلوي څنګه یې پر مخ بیایي خو اوس طالبان هم هغه طالبان نه دي اوس طالبانو چې کومه زه د ویډیوګانې په سوشل میډیا وینم یا د دوی خبرې وینم ډېر ښې خبرې کوي زبردستې خبرې کوي چې دوی ښځو ته یا نجونو ته یا خپل چې کوم په چوکیو ناست خلک دي هغو ته یا چې څومره په حکومت کې کار کوونکي دي هغو ته یې ټولو ته عفوا اعلان کړی ده هغو ته یې معافي کړي دي هغو یې بخښلي دي دا ډېر ښه ګام دی موږ هر وخت دا ویلي دي چې لر او بر افغانان پښتانه سوله غواړو امن غواړو ورورولي غواړو موږ اول هم د جنګ مخالف وو اوس هم د جنگ مخالف یو په راتلونکي کې مو هم د افغانستان له واکدارانو نه دغه خواست دی چې تاسو د ملت واک په لاس کې واخیست د وطن واک مو په لاس کې واخیست داسې حکومت وکړي چې خلک ورته ګوته په خوله شي زموږ تمه هیله او امید دغه دی چې د افغانستان د پرمختګ دپاره د افغانستان د یووالۍ د سوکالۍ دپاره د افغانستان ایجوکیشن تعلیم یافته طبقات چې کومه ده باید د دوی په تعلیم اغیز پرېنوځي باید دوی ته خپل بشري او انساني حقوق ټول ورکړل شي او د افغانستان له ولسونو مې دغه هیله ده چې افغانستان د مور مثال لري خپله خاوره له خپلې خاورې مه ځئ هېڅ چیرې مه ځئ حالات که هر څنګه وي وایي هغه سړی نه دی چې د کلکو حالاتو د سختو حالاتو مقابله ونه کړي نو موږ دلته پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو چې په کوم سخت وخت کې دلته طالبان موجود وو دلته د حکومت بدماشان موجود وو دلته ISI فوج موجود وو دلته یو 12 کسان را پاڅېدل د لر او بر افغان او د یجو دهشتګردي حزب کې پیچور دی او د پاکستان د فوج د ظلمونو د ISI د ظلمونو د طالب له ظلمونو چې دلته کوم بدماشان دي د طالب په جامه کې د هغو د ظلمونو خلاف یې په نره نارې پورته کړې